د افغانستان د دفاع وزارت وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته سفر کړی، هلته واخان ته تللی. په واخان کې له خلکو سره او د افغان ځواکونو څخه لیدنه کړې. د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان دښمنانو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو به خپل غلط اهداف یا شوم اهداف ګور ته یوسئ. بل خوا بدخشان هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې د دښمنانو لخوا په دې هڅه کېږي څنګه وکولی سي دغه سیمه ناامنه کړي. له دغه سیمې څخه هم افغانستان او هم د سیمې هیوادونو ته ستونزې رامنځته کړي. په دې تړاو روسیې هم څو موده وړاندې ویلي وو چې برېټانیا کوشش کوي ځینې افراد د پاکستان په واسطه هلته ځای په ځای کې له هغه ځایه څخه د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. بل خوا د مخدره توکو مسله هم په دې وروستیو کې هڅې دا وي چې په دغه هدف باندې بدخشان نامنه کړي. د دې په څنګ کې د جمعه فاتح موضوع هم لمن ورته وهل کېږي چې څه ډول وکولی سي دوی له دغه ادرسه په افغانستان کې قومي او ژبني مسایلو ته زمینه هواره کړي. له دې سره په څنګ کې بیا بیروني تبلیغاتي دستګاوې هم په دې هڅه کوي چې هغه څه وړاندې کړي چې په عموم کې غلطو اهدافو یا د افغانستان بحران ته زمینه مساعدوي. د پاکستان د پوځ مشر هم په دې وروستیو کې ویلي چې موږ بیا هم په افغان خاورې کې تیري ته ادامه ورکوو ځکه چې له افغانستان څخه موږ ته ګواښ متوجه ده. دا هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی. ویلي دي چې پاکستان په خپله حکومتداري کې ناکامه ده، غواړي د خپلو خلکو پام په دغه ډول اقداماتو بلې خواته واړوي. دوی د خپلو خلکو امنیت نسي نیولی، خپل داخلي چارې نسي مدیریت کولی، ځکه خو دغه ډول بې ځایه تورونه پر افغانستان پورې کوي. د نن شپې تاوده بحثونه مو پر همدغې موضوع ده. راسره په پروګرام کې درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر سخي محمد شهیدزاده، بل میلمه راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی ډګروال کامران امان، او راسره د پوهنتون استاد ښاغلی آصف مبلغ ده. تاسو درې سرو میلمنو ته ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست. درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. مبلغ صاحب، شما در مورد موضوع سفر وزیر دفاع افغانستان چی میگین به بدخشان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، خدمت ملت افغانستان و همینطور مهمانان ارجمند شما عرض سلام و احترام دارم. و علیکم السلام. خب منطقه بدخشان و مخصوصا واخان یک منطقه فوق‌العاده استراتژیک هست. شما میفهمید که منطقه واخان مخصوصا محل اتصال ما و شما با کشور چین هست و همسایه جنوبی ما و شما هم خیلی وقتا طمع داشته که این منطقه را در اختیار خودش داشته باشد تا ارتباط خودش را مستقیم با آسیای میانه از طریق واخان به وجود بیاره. بنابراین این منطقه یک منطقه فوق‌العاده به اصطلاح ارزشمند هست از لحاظ استراتژیک و در طول مخصوصا 20 سال جمهوریت از مناطق بوده که مورد توجه قرار نگرفته. یعنی مجموعه هایی که در بدخشان بوده، علیرغم این که اینها فداکاری های زیاد را انجام داده، مردمان شریفی هستند، اما در طول نظام گذشته متاسفانه جفاهای فوق‌العاده زیادی در حق این مردم شد و توجهی به مردم این محلهای استراتژیک صورت نگیرد. مبلغ صاحب، در بدخشان چقدر ملامتی به او مقامات بر میگرده که نمایندگی از مردم بدخشان میکردن، اگر او در پارلمان بود یا هم در سطح بلند در مقام یا مقامات بلند بودن، اینا چقدر ملامت هستن به این مسئله که اینا تا 20 سال به این مردم هیچ نکردن، اصلا توجه برش نشد، یک سفری نداشتن در واخان و با مردم پامیر دیداری نداشتن. یکی از مسائل اساسی همین هست. امروز عده طور صحبت میکنن که گویا فرصتی برای خدمت به آنها با وجود نیامده و یا افراد جدید هستند. شعارهای مثل عدالت اجتماعی را اینها مستمسک قرار میدن
ولی اینها فرصت فراوانی داشتند. ما همیشه عرض کردیم که 40 سال گذشته تاریخ معاصر افغانستان فرصت در اختیار دوستا بودن و اینها بخش کلان از قدرت بودن، 80% قدرت بودن. اما ببینید کسانی که وزیر خارجه بوده یک زمان از بدخشان هستند و یا کسانی بودند که جنرال های زیاد ما از همون منطقه داشتیم، اما متاسفانه حتی اینها پیوندشان با مردم را حفظ نکردن. یعنی مشخصا نام میبرم به آقای صلاح الدین ربانی، از منطقه‌ای که اینها بودن در همون منطقه پایگاه اجتماعی خود را از دست دادن. چرا؟ به دلیل اینکه توجهی به مردم منطقه نداشتند، توجهی به اصطلاح رفاه مردم نداشتند، توجهی به خانواده کسانی که در جنگ بین افغانستان و شوروی سابق، خانواده شهدا توجه نداشتند. همه اینها مغفول قرار گرفت، مورد غفلت قرار گرفت و مردم هم شما دیدین که از این دوستا بریدن و این یک واقعیت هست. این را نمیتونن مبالغ سه افرادی که به سطح ریاست جمهوری هم اونا موقف داشتن، وزارت خارجه، پارلمان، مقامات دیگی بودن، اینا دیروز ناکام بودن در قبال مردم خود، مردمی که باید از اینا توقع داشت که کار برشان بکنن. امروز اونا چقدر حق از این دارن که باید در مورد بدخشان گپ بزنن و امروز کوشش از این دارن که خود نزدیکترین افراد نشان بتن، خود همدرد نشان بتن به اون مردمی که دیروز از حق اونا خوردن، امتیاز گرفتن. امروز متاسفانه همین فریبکاری سیاسی ادامه داره. من توصیه‌ای که به دوستان دارم این هست که من فکر میکنم دیگه مردم افغانستان با نام قوم، با نام سمت، با نام زبان نمیآید به میدان. بنابراین اینه که شما حتی بیایید مجموعه هایی را بخواید در بدخشان برای خودتان درست بکنید و یا در جاهای دیگه ممکن هست که به اصطلاح در سطح مدیا و در سطح رسانه هایی که همسوی با شما هستند تبلیغات را به راه بندازید، ولی واقعیت قضیه این هست که اعتماد مجدد مردم به شما حقیقتا غیر ممکن هست. به دلیل اینکه دوره های زیاد را ما شاهد بودیم که این دوستا متاسفانه امتحان خودش را خوب پس ندادن. راه حل این هست که مردم ما و سر از اون میایم مبالغ صاحب در آخر سر رای حل میم. تشکر. امان صاحب تاسو د دفاع وزیر سفر بدخشان ته بیا واخان ته څنګه بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی علیزی صاحب تاسو ته، د باس درنو میلمنو ته، تخنیکی همکاران ته او د شمشاد د تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. علیزی صاحب په یاد به مې 4 کاله مخکې ما تاسو دغلته بحث درلود په واخان باندې. هغه وخت کې دا منطقه ډیره مهمه وه او که موږ راسو په یوه پیړۍ کې هم د واخان ولسوالۍ د اکثریت افغانستان خلکو حتی نه پېژندله چې واخان څه معنا او چیرته پرته ده. نو هغه وخت کې موږ وویلې او په امارات هم غږ وکړ چې توجه وکړئ. امارات اسلامي تاسو ولیدل چې په شمول د شمشاد تلویزیون هم گزارش پې جوړ کړ چې هغوی افغانۍ نه پېژندلې. د افغانستان کې تحولات 10 انقلابونه وسوه یا 10 کودتاګانې وسولې، د واخان د ولسوالۍ خلک یا د پامیر د ولسوالۍ خلک خبر نه وو چې په افغانستان کې څه تیریږي. موږ څوک یاستو دلته. اولنی تلویزیون چې کله مرزي یا اولنی ادرس چې کله واخان او پامیر ته ځي هغه شمشاد و چې دا خلک پوس ول چې د شمشاد په نوم تلویزیون ده او یوازې کرزی څه پیژنده. زه به یو شی بل اضافه کوم چې پس له ما تا باس په واخان باندې تلویزیون گزارش جوړ کړ. پس لغه مشران د دولت لاړل، د شؤون اسلامي وزارت لاړل، د سرحداتو وزارت رهبری لاړله، دفاع وزارت لاړو، کورنۍ چارو وزارت لاړل، هلته مکتب جوړ سو، هلته مدرسه جوړ سو، هلته امامان انتقال سو، هلته د ثبت اوار نفوس مکمله دستګاه لاړله، افغاني تذکرې برقي توزیع سولې الکترونیکي. ګورئ دا کار نه و سوی دا ګورئ زه څه وایم تاسو علیزی صاحب، هغوی په کال کې یو دفعه فیض آباد ته راکښته کېدل، مالګه، غوړي او بوره یې اخیستله. نور دوی بیچارهګان همغه څاروي وو، ژوند و، ادامه یې ورله.
حتی څوک خبر نه ساتي څو نفر ژوند کوي. دغه گزارش ما چې په یو ولسوالۍ کې 2 نفر د تعداد مې یاد کړ، بل ولسوالۍ کې 2 نفر دي، هغه اصلا خبر نه دی افغانستان، پیسې نه پیژني خلک، هغوی بارتر کوي مالونه، کوچ راوړي، پنیر راوړي، چکه راوړي، ورکوي، مقابل کې په نیمه بیه بیچارهګان نه اخیستل او په نیمه بیه شی 2 چنده قیمته شی وړل ځان ته خپل ازاقۍ د ذمې جوړه. اوازه خپره سوه چې له اسلامي امارت څخه یې واخان نیولی، ولې کله چې هلته ولاړو هغه لاوي او دا مات شوي، دا په هغه جریان کې و چې هغه وخت کې جمهوریت په واک کې و. هغه وخت کې هم چې دغه د دوی نښې نښانې د سرحدي د بعضې هېوادونو خصوصا د پاکستان څخه وړاندې راغلی و، هماغه غږ مې وکړ چې پاکستان هم مخته راغلی، چین هم مخته راغلی، تاجکستان هم مخته راغلی. دا جفا چا کړې وه؟ دا جفا هغه پخواني حکومتونه کړې. ګورې هلته انسانان پراته وو، هلته افغانان پراته وو، په قرنونو په پیړیو ژوند کړی و. دوی خو نه خبر نه و. مخکې میلمه وویلې چې بدخشان رئیس جمهور دی، 15 کاله د رباني رئیس جمهور، 6 کاله 20 کاله زوی وزیر د بهرنیو چارو وزارت و. کوفي چې نن د نماینده د ښځو د افغانانو نشي آیا ورته تا تر اوسه پامیر ولسوالي لیدلې چې ښځه څنګه ژوند کوي؟ تا تر اوسه لیدلې د بغاخان ولسوالي چې د ښځې څنګه شکل ژوند کوي؟ ته خو نماینده د ښځو وې، د بدخشان د ولایت نماینده وې، وکیله وې، اما وکیله نه وې، ته د مواد مخدر پاچا وې هلته او قاچاقبره وې هلته. رباني د خپل د زمونو جبونه ډک کړل، په دوبۍ کې رستورانونه جوړ کړل، بلمنزلونه جوړ کړل، په ترکیه کې جوړ کړل، همداسې په فرانسه کې جوړ کړل، همداسې په لندن کې قصرونه اخیستي دي، اوس هم په کرایه ورکړي دي. ګورې دا خلک نه وطن ته وفادار وه، نه خپل ملت ته وفادار وه. د افغانستان خو څه کوي؟ خپل بدخشان ته خیانت کړی. چا په امکاناتو دا شیان دوی جوړ کړل؟ دا د افغانستان د وینو نه، تنها د بدخشان نه، د ټول افغانستان نه دوی دا جوړه کړې سرمایه. دا د هر هیواد نه څه پیسې کومک کېدلې بل کېدل، دا ټول دوی اخیستل کېدل. د دفاع وزیر سفر څه بیانوي په بدخشان کې؟ ګورې الحمدلله کوم شی چې هغه شی چې نظامیان زموږ سوګند خو چې تمامیت ارضي نه موږ دفاع کوو، د خپل سرحداتو نه دفاع کوو، هغه نن عملاً په نظامیت کې تطبیق شوې ده. دا اول سفر نه ده د وزیر صاحب دفاع د مولوی یعقوب مجاهد صاحب، دا شلم ځل د روان دی هلته. بعض وخت رسمیت ورکول کېږي رسمي شکل، بعض وخت غیر رسمي سفرونه کوي. لوی درستیز دا ډېر زیات تللی ده د 15-16 کالو کې. زه هم له 1.5 سفر هم زیات تللی لوی درستیز و. اوس هم هغه سره وزیر صاحب دفاع سره لوی درستیز هم همغږی تللی ده ورسره تللی بدخشان ته. اوس دوی سوی تبلیغ کوي دښمنان چې والا هلته دا ده او هغه ده. ګورې سړی وایي چې وروره زه عسکر د امارات اسلامي یم فاتح، ټول خلک راټول کړي ورته وایي چې وروره زه عسکر یم چې نن ما به د امرالمؤمنین امر وکړي چې کومه دنیا کم سر ته ملیږي زه حاضر یم چې لاړ شم دنده وکړم. دا تبلیغات دي، دا خبره تاسو مه منئ. بیا هم دوی شړې د همدې موضوع پسې. اساسي موضوع چې د علیزی صاحب آخري نقطې ته راسم. ګورې اوس سړک جوړېږي د وصل سو د چین سرحد سره. دا د پاکستان ته منلو وړ ده، دا د انګلیس ته منلو وړ ده، دا امریکا ته منلو وړ ده، دا ترکیه چې د ترکیه حتی دغه ایران دا نه غواړي چې موږ وصل سو چین سره. ولې نه غواړي؟ افغانستان چې کله خودمختاره ده، کله چې په اقتصاد په پښو ودرېږي او دا شجاع ملت د امکاناتو څښتن سي، آیا موږ نه به څوک اوبه په زوره وڅښي؟ آیا موږ نه به ځنګلونه څوک پټ کړي؟ آیا موږ معدنونه به قاچاق سي؟ آیا موږ په هېواد کې به داسې مداخلې روانې لکه اوس روانې دي کوي؟ لکه تاسو وړاندوینه کې ویلې چې لودریسیز د پاکستان وایي چې زه به خپل امانات ته دوام ورکوم افغانستان ته، هیچی په خاطر. راځم بیا مننه کوم. شهیدزاده صاحب، شما مسئله بدخشان و سفر وزیر دفاع را چگونه میبینین برای ثبات افغانستان، برای مسئولیتی که باید یک مقام داشته باشه در قبال مردم خود؟ عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز ما جناب امان صاحب، مبلغ صاحب و خدمت همه بیننده های تلویزیون شمشاد. امید که صحت و سلامت بوده باشین. تشکر. دقیقا سفر وزیر جوان مولوی صاحب یعقوب مجاهد را، این سفر واقعا یک سفری است که بر تمام نیروهای امنیتی و دفاعی یک انرژی و قوت میبخشه. یک مسئول و زمامدار از لحاظ شریعت اسلامی و آن چیزی که دین الله و رسول الله به ما میگه باید همینطور مقتدرانه حکیمانه در صف مقدم نبرد
در برابر دشمن و در برابر کسانی که متجاوز به این سرزمین است بوده باشد. این بیانگری ازی است که شما میبینید در طول تاریخ که مشاهده کردین، 10 گذشته بگذار 10 سال 20 سال در طول تاریخ افغانستان شما سر بزنین که یک وزیر دفاع برای و سرحدات پامیر و واخان بدخشان دید و دید داشته باشه. این بیانگری ازی است که واقعا کسانی که در رأس امور است و اینا دلسوزانه و صادقانه برای بقا و حفاظت ای وطن و سرزمین و نظام شب و روز کار میکنن و در قله های پامیر و بدخشان و در واخان بدخشان در اوج میره، از نیروهای امنیتی خود، از سربازا، از مجاهدین دید و دید میکنه، میگه که ما در کنارتان در خدمتتان قرار داریم. دستاورد از این سفر چی است؟ این دستاوردش ای است که یک هوشیاری و بیداری را به تمام ملت نشان میده، برای سربازان مجاهدین نشان میده که در نظام اسلامی تبعیض، موقف هیچ چیزی ارزش نداره. نه بحث موقف مهم است. ببینین وزیر دفاع میره در سرحدات بدخشان، در واخان بدخشان، در پامیر با یک کاسه و با یک غوری امروی مجاهدین سربازا میشنه نان میخوره و خود را از اونا کدام فضیلت و برتری برای خود قائل نیست. در کنارشون میشنه میگه همون طوری که شما حفاظت ای وطن وجیبه دینی تان است، حفاظت ای سرزمین و خاک بالای شما فرض است و بالای ما هم فرض است. می در خدمتشان استاد میشه و قرار میگیره که شما چی کمبود دارین و چی خاص دارین، چی آرمان دارین و اوج شعار هم میته. این تصویر وزیر دفاع است یا تصویر امارت است که به مردم نشان باید داده شود؟ این تصویر امارت است. وزیر دفاع خود نمایندگی از امارت میکنه. ببینید شما در اوج ایستادن میشه و میگه که برای هیچ قلدری، برای هیچ دنیای اجازه نمیتیم که خاک و سرزمین مقدسمان را مورد تاخت و تاج، تجاوز و یا مورد خطرات خود قرار بده. برای مردم اطمینان و آرامش میبخشه این سفر وزیر دفاع. و همچنان این سفر بیانگری ازی است که افغانستان الحمدلله کسایی در رأس امور و نظام داره که از وجب خاک، اگر فردی از قندهار است وزیر دفاع، یک فرد قندهاری و هلمندی در نقاط دورترین نقاط بدخشان میره و در اوج سر میزنه و همه ملت را ملت خود میدانه، از اون مردم دید و دید میکنه، به عنوان یک فرزندشان در کنار ملت استاد میشه و پرسانی میکنه، میگه من در خدمتتان هستم، از این سرزمین از وجب این سرزمین دفاع و حمایت و حفاظت و حراست وجیبه دینی ماست و بالای ما فرض می باشه. وطن یک وطن است، همه سرزمین افغانستان، تمام ولایت افغانستان. کسایی که دشمنای نظام فعلی افغانستان است اونها باز تبلیغات برعکس میکنه، میگه بدخشان ناامن بود به او خاطر پای وزیر دفاع کشانده شد. بدخشان شما ببینین بدخشان به خاطر چی ناامن است؟ بدخشان را دشمنان دیرینه این سرزمین، اینمی امنیتی که در افغانستان حاکم است، فضای صمیمیت و اخوتی که در افغانستان حاکم است، اینمی فضا را کشورهای که مستعمره هست در ماحول ما قرار داره، تحملش برای اینمی نظام نمیشه. تبلیغات را خوینا با کسانی که یک عده مردمایی که خود فروخته است در زیر یوغ استعمار و غلامی در طول تاریخ کار کردن، این خب بخش و برنامه‌ریزی و از تبلیغات سوخ و از جانب از ایناست. لیکن حقیقت این است که زمانی که وزیر دفاع در نقاط آخری بدخشان و پامیر در اوج میره سفر میکنه و میگه که ما از وجب این سرزمین دفاع میکنم و برای هیچ کشوری این وقت را هم نمیگذاریم که سرزمینمان را در اینجا مورد تاخت خود قرار بده و خطراتی را متوجه پامیر بدخشان و سرحدات بدخشان داشته باشه. با مخالفین نظام چی میگن در رابطه با این سفر؟ این سفر وزیر دفاع برای مخالفین داخلی و بیرونی بیانگری وحدت و اتفاق و همدلی و برادری را برای افغانها نشان میده که همان طوری که ما از هر سرزمینی دیگری از افغانستان دفاع میکنیم و دفاع میتوانیم، بدخشان هم جزء امی سرزمین است و برای ما ارزشش از هر ولایت دیگری، از هر مرز و بون دیگری ارزش. وضعیت بدخشان چگونه است فعلا؟ وضعیت بدخشان الحمدلله شما میبینید بدخشان در یک فضای صمیمیت، آرام و آرامش مردمش زندگی میکنه. هیچ نوع اختلافات درونی در بدخشان وجود نداره. شما بحث ملاجمه خان فاتح سر از این مسئله بحث میکنیم. سر از این مبلغ صاحب، تاسو شما در مورد امی کوشش های بیرونی ها اگر بگوین چرا کوشش به این میشه بار بار که باید بدخشان ناامن شود؟
اهداف کسایی که مخالف یا دشمن افغانستان هستند چی است از یادرس؟ خب من فکر میکنم که دوستایی که مسافرت‌های را به پاکستان داشتند بارها به زبان آوردن جناب علیزی صاحب که ما چند نقطه استراتژیک داریم که این نقطه های استراتژیک میتونه محل به اصطلاح تحول باشند و اینا نام بدخشان را بردن، نام آستان‌ها و ولایت‌های مجاور با هم‌مرز با به اصطلاح شمال را نام بردن. بنابراین من فکر میکنم که تلاش های هم صورت میگیره که در اونجا تحولات رقم بزنن که بتانن باز با همکاری همسایه جنوبی ما و شما باز دوباره در افغانستان اغتشاشات را ایجاد بکنن و ثبات سیاسی را از بین ببرن. این آرزوی هست که به دوستان دارند و در محافل هم خصوصی خودشان و هم عمومی خودشان بیان کرده و از طرف هم رسانه هایی که مرتبط با دوستان هستند و مجموعه هایی که در فضای اجتماعی همسوی با آنها هستند این را به زبان آوردن. یعنی بدخشان را نقطه تحول میبینند، نقطه ایجاد یک بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میبینند و اینه که بیاین مثلا مسائل را به سمت قومی شدن، به سمت زبانی شدن پیش ببرن و فردی را در اونجا به اصطلاح سعی بکنن که تحریک بکنن و یا به هر شکلی به او جبهه قومی ایجاد بکنن. من فکر میکنم اینها جایی در افغانستان دیگر نخواهد داشت. مبالغ صاحب چقدر مردم متوجه هستند خصوصا مردم عام بدخشان به این مسائل که اونا باید شکار دستایس بیرونی ها نشوند؟ این مردم ما خسته هست از شعارهای قومی توخالی، از شعارهای قومی و سوء استفاده جویی از نام قوم و زبان برای منافع شخصی، برای شرکت های لیمیتد فردی. بنابراین فکر میکنم که با این راهکارها نمیتونن که به جای برسن. اما مهم این هست که از طرف دیگه هم حکومت فکرش باشه به اینه که این دسیسه ها وجود داره، این به اصطلاح ترفند ها وجود داره و این موقعیت فراهم نشود برای به اصطلاح کسان و مردمانی که میخواین فضا را به این سمت ببرن. یو دم لرو درنولدون کو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر است. مبلغ صاحب، مردم از این چهره هایی که شما پیشتر یادآور شدین چقدر متوجه از این اشخاص هستند که اینا باز از مردم، از احساساتشان، از همو مسائلی که میتونن اینا ابزار استفاده کنن متوجه از این اشخاص هستند؟ مردم ما تجربه تقریبا 50 ساله داره از رفتارهای اینچنینی که آمدن و به نام‌های مختلف متاسفانه سود فردی بردن. دردی که مردم افغانستان داره این هست که با عناوین کلان مثل عنوان جهاد، با عناوین کلان مثل عنوان عدالت اجتماعی، با عناوین کلان مثل به اصطلاح به جایگاه رسیدن ستمدیدگان ما شاهد استفاده جویی های فردی، شخصی، باندی و گروهی و سمتی بودیم و این به خیر افغانستان نبوده. یعنی وقتی شما تاریخ سیاسی افغانستان رو میبینید، راهکار را که برای آمدن یک آینده باثبات، یک آینده مرفه، یک جامعه اسلامی برای این خطه و خاک میتونیم تصور بکنیم از بولد کردن و از به اصطلاح جنجال کردن بر سر مسائل قومی بر نمیخیزه. من به عمیقاً اعتقاد دارم که افغانستان افغانستان هر قدر به این مسائل بپیچه و یا به اصطلاح مردم افغانستان به این مسائل بپیچه، ما به همون اندازه
دچار مشکلات وسیع‌تر خواهیم شد و این رسالت نسل جدید ما، رسالت روشنگران و رسالت فرهیختگان ما هست که مدیریت بکنن گسل‌هایی را که متاسفانه سودجویان میخواه ایجاد بکنه. مبلغ صاحب، پیش از اینکه بریم به طرف امان صاحب، چقدر افراد و اشخاصی که اینا کوشش از این دارن که ذهنیت مردم، از احساسات مردم ها، از هر زاویه که میتونه اهداف خود تطبیق بکنن اینا به هدف برسن، چقدر پیش مردم روی دارن دیگه؟ اینا یک تجربه سیاسی خوبی شده و اگر دیروز باور میکردن به بعض از شعارها، امروز مردم ما دیگه باور به این شعارها ندارن. شعارهایی که اثبات شد که در پشت اینها منافع فردی هست، منافع شخصی وجود داره. بنابراین عرض خود را من تکمیل بکنم. من دیدگاه من برای امروز نه برای 50 سال بعد افغانستان هست. شما 50 سال بعد افغانستان را اگر تصور بکنید، با بولد کردن و با کلان کردن مسائل قومی افغانستان به کجا خواهد رفت؟ من فکر میکنم که این جنایت هست و این یک خیانت کلان هست که ما بیاییم ملت مظلوم افغانستان را که با همدیگر، عوام مردم افغانستان کجا مشکل داره با هم؟ آیا مثلا یک مرد قندهاری با یک مرد دایکندیوال و یا مثلا با یک مرد بدخشانی با یک مرد هلمندی مشکل داره؟ نخیر. و تاریخ گذشته ما هم نشان داده که اینها برادروار با هم بودن. ما مخصوصا طرف سخن ما فرهیختگان افغانستان هست، به دور از فضا و تعصب قومی بیاییم برای ایجاد یک فضای سالم در افغانستان کار بکنیم. این که به اصطلاح ممکن هست مشکلات وجود داشته باشه سر جای خودش، اما اگر شما بیایید گسل‌های قومی را گسترده بکنید برای رسیدن به منافع شخصیتان، به نسل آینده افغانستان، به 50 سال بعد مردم افغانستان شما مدیون هستید. و اگر به اصطلاح اعتقاد به روز آخرت و حساب و کتاب در دیار دیگر و در جهان دیگر دارید، خداوندی خداوند قسم شما مسئول خواهید بود. به دلیل اینکه هر قطره خونی که به نام قوم ریخته شود، هر قطره خون، هر بی‌ثباتی که در افغانستان بعد از این بیاید، به این شعارها شما در پیشگاه بار الهی تشکر مبلغ صاحب. امان صاحب، د دفاع وزارت وزیر هلته د افغانستان دښمنانو ته ګواښ کوي، وایي چې تاسو به هیڅ وخت پرې نږدو خپلو غلطو اهدافو ته، او موږ د افغانستان له لویشت څخه دفاع کوو. موږ مسؤلیت لرو د حکومت په صفت، لکه شهیدزاده صاحب چې مخکې یاده کړله. دغه د افغانستان دښمنانو ته څه وړاندې کوي؟ دا خو یو لوی پیغام ده. لکه څنګه چې ابتدا کې مجاهد صاحب اعلان وکړ چې واخان د موږ د تن سر ده، که سر نه تن هم نسته، دلته به هېڅوک ونشي کتلی. او نن بیا هم دې ته ثابته کړه هغه شوم هېوادونو ته. زه څه وایم، دلته کاسې اګازار تاجکستان غوښته، پاکستان غوښته چې په همدې لارې تېر کړي. هغه مصارف چې په افغانستان په خاوره کې راځي دوی ځان ته وګرځوي، او دا یو لوی جفا او خیانت کوي د افغانستان جغرافیې سره. دا یو. بل موضوع دا د پاکستان نه غواړي چې موږ خپله سرحد جوړ کړو مستقیما د چین خاورې سره ولګوو او دلته ابریشم لاره وازه سي. دا هیڅ وخت پاکستان نه تنها چې پاکستان نه غواړي، دا نه انګلیس غواړي نه امریکا غواړي، بیا یې تکراروم. او اوس وګورئ چې خپله د پامیر خلک او د واخان د ولسوالۍ خلک موږ ولید چې یونیفورم یې اغوستي دي او خپله دفاع د خپل ولسوالۍ کې ولاړ دي، بدون دې چې نور قطاعت هلته ورغلي سره دي. دوی هم ځوانان جذب سو، صاحب د کار سو، صاحب د روزګار سو، هغوی ځانونه احساسي چې موږ افغانان یستو. ته پرون پورې بیچارهګان تذکرې نه درلودلې. نو نن بدخشان خلکو ته هم لوی پیغام اوس د رښتیا ته خو موږ ولسوالیګان دي، خو موږ خاوره ده. نور ولایتونه د افغانستان چې 33 ولایتونه نور دي، دوی ته هم انګیزه پیدا شو چې واخان خو ډېر مهمه او ستراتیژیکه نقطه د افغانستان د خلکو، خصوصا ځوانان زمونږ هغه روښانه ځوانان چې په ارزښتونو پوهېږي د خپل د ملي ګټو. یعنی یو بات شو دا چې دښمنان دغه خپله محدود ساتل د واخان څومره یوه لویه دسیسه کېدلی سوی چې دا د دغسې وخت دپاره باید وساتل چې دښمن هغه خاوره لاندې کړي، د خپلو اهدافو دپاره تطبیق کړي. دلته څو هدفه دي. یو د اقتصادي محاصره کول د افغانستان دي،
دویم ناامني لکه څنګه ستاسو علي سره وړاندې کوي ویلې ګور هلته د عیشان نه انتقال شو اوس هغه د پخواني اربکیان د جمهوریت دای تربیه کړي دي په کمپونو کې تاسو ولې په کې بمبار شول په بلوچستان کې په پښتونخوا کې بمبار شول په خپل چترال کې بمبار شول چې هم سرحد موږ د واخان د پامیر د غرونو دي ګوره دښمن له هر نقطې نه استفاده کوي بیا دننه په بدخشان په ولایت کې هغه مغرض ډلې پیدا کړي دي متعصبین یا خرڅوي انسانان دې کې شک نه خرڅوي بني هغه تبلیغات کې د مواد مخدر او د بې اتفاقۍ یا بعض تبلیغات کې هغه مهم قوماندانان د جهادي د امارات اسلامي څا ډېر پر نفوذ ده هغه په تبلیغات کې څه ګوره د چا مخالف سو د څنګه نسو اما نه دا د وزیر صاحب دفاع او د لوی درستي سفر دا په دې معنی نه څالته ناامني وه هلته یو استراتیژي ده او دا سفر نه تنها چکر سفر و دا استراتیژیک سفر و له دې وړاندې روسیې راپور خپور کړی و چې شمال غواړي چې ناامنه کې بریټانیا په دې کې لاس لري پاکستان په واسطه باندې نن که راسو بدخشان افغانستان ته د افغانستان د ثبات دپاره څومره لوی مسؤلیت د افغانستان د حکومت په څنګ کې د سیمې د هیوادونو ګرځي که هغه روسیه ده که هغه تاجکستان ده ازبکستان دا څه هیوادونه چې هاخواته دي ګورې عزیز صاحب هغوی دې ته ډېر زیات متوجه دي چینایان دې کې خپله تاجکستان خپله دلته نور منځنۍ اسیا هیوادونه او دلته خپل افغانستان خو قدم اور کې مسؤلیت زموږ د افغانانو ده موږ سره د دوی همکاري استخباراتي همکاري اقتصادي همکاري په دې کې ډېر زیات رول لري موږ سره په واخان په ساتنه کې دا د ځان دپاره باید وکړي دوی ځان دپاره ګورې زه تاسو هم چترال کې قرارګاهګانې دي تورستي ډلو دي هغوی غواړي تاجکستان نه امنه کړي هلته ډېره لویه اډه د نظامي د روسانو پرته ده تقریبا د شوروي د وخت نه چې دا منطقه کې دغه شپږ هیوادونه یې ساتلي دي تامین د امنیت کړي دي د اډې نظامي چین خپله د ناحیې نه ډېره ضرر احساسوي خطر احساسوي ساته د موږ د پامیر د ولسوالۍ سره دوی سرکونه د چین په خاوره کې راتېر کړه کرکړي عمال ته هم سرحد د افغانستان خاردار ازغن تارې تېر کړی ده اوس ګورې څو موده مخکې په نامه د یو څوک په نامه د اسماعیلیه مشر له فرانسې نه کله کوم ځای کانادا نه پرواز وکړ راغی پاکستان د چا په امر د انګلیس په امر او غوښتل چې چترال کې هلته د اسماعیلیه خلک دي او په بدخشان کې څه پراته دي دوی غوښتل سره مشترک سي دلته په نامه د یو هېواد اجل امریکا هم په رسمیت وپېژني انګلیس هم وپېژني او دوی غواړي چې دلته نظامي اډې دی ناټو یا خاصتا د امریکا او د انګلیس جوړې سي تهدید هم چین ته هم روسیې ته هم منځنۍ اسیا ته افغانستان بیا تقریبا تهدید غواړي چې دغه وایي ته فکر کوې چې پنجابی دا جرأت لري چې د افغانستان په خاوره تجاوز وکړي دا خو نور باداران دي چې په ملای وهي ټپ ټپ کې نان به ته فرمان به ته پیسې ته حواله کوم دا کار به کوې د هغوی په نقشه زه تاسو ته باور وکړئ علیزی صاحب هره نقطه چې بمباردېږي دا د انګلیس کوردینات دي نه د پاکستان د حکومت دي دا نظامیان خرڅوي نظامیان پاکستان ملت د پاکستان اوس پښتونخوا خلک له ولږې مري ګورې انرژۍ ته څونه ضرورت لري د پاکستان تجاران نن کاسي اغازار ته ولې پاکستان دونه علاقمندي نه ښیي ټاپي هرات ته رارسېږي ولې دوی علاقمندي نه چې ټول پاکستان په پښو دري ټاپي انرژي د برق د ګازو دوی فابریکې فعالېږي اما ولې دوی دغه نه غواړي ولې صلح نه غواړي دا په همدې معنا چې دا پردي پلانونه دي پردي امان صاحب عاصم منیر ته تاسو څه وایاست هغه وایي چې موږ به دوام ورکړو خپلو دغه بریدونو ته ځکه چې له افغانستان څخه موږ ته ګواښ متوجه ده دا خو بانه ده ګواښ ورته متوجه نه ده نن د پاکستان 240 میلیونه انسانان که هر څوک دي که سندای ده که پنجابی ده که بلوچای ده که پښتون ده دوی ټول ولې امریکا کې دوی چیک کول منډې وهلې او په څه شکل دی رئیس جمهور د امریکا سره کتنې کولې کوم چې لاسونه او پښې چپې کړي آیا دا بادار ده که غلام دا ما تاسو ته وایي دا د هغه خلکو پروژې دي چې نن په افغانستان کې تطبیقېږي دوی په امر آصف منیر د چای خوړلو صلاحیت نه لري آصف منیر بدون د اجازه د امریکا او استخبارات د موساد د انګلیس نه حرکت نشي کولای دا هغه نقشې ورکول شوي چې دلته باید څه وکړي نن ټول پاکستان په انزوا کې ساتلی نه ده
د خلکو ژوند لس کاله مخکې ژوند د پیښوریانو د سندیانو د پنجابیانو د بلوچانو وګورئ محاسبه کوي یو دفعه د خلکو اوازونه خو د خلکو عاصم منیر باید افغانستان ته ګواښ وکړي یا خپل ځان ته مشوره ورکړي چې زه باید خلکو ته څه وکړم عاصم منیر که دونه تکړه سړی ده اول د خپل داخلي مشکلات سره لاس په ګریوان ده هغه اقتصاد ده د قرضداري ده هغه د مابین کې جګړه ده هلته تنظیمونه دي هلته ګروپونه دي هلته په صلحه او مدرسې دي دغه علماو قناعت د دی اصل کې او فتوا د ترې واخلي چې زه څه وکړم پرې څه هغوی مشوره وکړي امانه ده یا کتاز ده شهباز په خپل شکل لیونی ده دی په خپل چوکاټ کې لیونی ده نو د لیونیانو سره چې پکار دي موږ تاسو ورته ډېر ساده هغه لرو چې باید ختم شي دا کار لیونیان چې په واک کې خپل وطن کومې خواته بیایي نو خو لیونی چې په خپل ځان چې په واک کې نه د وطن نه بچي جوړ کړي لکه شادي لاس کې چې بم لاسي بم ورکړي او ساتیري کوي ورسره د خپل ژوند سره او د خپل جغرافیې سره د خپل 240 میلیون انسانانو په سرنوشت دی لوبې کوي آیا دی شاته ګوري چې څه خبره ده شاته مې کوم مشوره دوی اخیسته ده په خپل هغه نه دغه عام خلکو نه یو د سرسنجي خو دې وکړي چې نن منیر په ملت کې جای لري که نه لري د پاکستان د 240 میلیونو کې آیا شهباز شریف جای لري که نه لري جای نه دا ټول د زور کار ده انګلیس امریکا اسرائیل دوی مطلق بس اسرائیل سره مننه کوم درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم بخیر آلاست شهیدزاده صاحب در مورد بدخشان اهداف بیرونی ها مداخلات دشمن که میخواه مردم افغانستان از هم دور بسازه شما چی میگین که کاری که باید مردم بکنه خصوصا مردمای بدخشان ما چی برشان مهم است که اگر سبا روز از دشمن میشنه و کدام مشکل مواجه میشن شما میدانین که امو چیزی با میفرماید که آزموده را آزمودن خطاست مردم الحمدلله از گذشته ها از تجارب تلخی که در گذشته ها بود مردم تجربه گرفتن بحث قومی و سمتی فعلا در افغانستان مطرحی نیست کسانانی که بحث را دامن میزنه و بحث نفاق را به سمتی و قومی میکشانه مردم آنقدر الحمدلله در این مسئله آگاهی پیدا کرده و تجربهشون آنقدر اینا رو هوشیار و بیدار ساخته دیگه که اصلا حرفی برای این موضوع جایی نداره که مردم بشنوه و در اون مسیر حرکت بکنه مسئله جمعه فاتی را یکیش او را قسم وانمود میسازه که آدم تشویق شود و باید در مقابل نظام استاد شود کسی دیگه یک روایت دیگر را برش میکشه کسی باز به عنوان یک طعنه برش میته که خودت نمیتونی این کار بکنی این موضوعات شما چی میگین چقدر اختلاف وجود داره شما این را خوب خدمتتان عرض میکنم که مولا جمعه خان فاتی یک فرد عادی نیست مولا جمعه خان فاتی یک مجاهد است که به خاطر آوردن این نظام صدها و دهها قربانی داد و خودش در تلویزیون عمومی که صحبت داشتن شما شنیدین که یکی از حرفایش بودن که میگفتن که ما در کنار ما مجاهدین رو داشتیم که توتاهای گوشت اون را با دستمال ها خودم حمل کردم وقتی که کسی به خاطر نظام قربانی داده باشه و جان داده باشه او در برابر نظام ابدا در نظام امارت اسلامی چیزی که بسیار مهم است اطاعت است و خلاف دین الله اطاعت و فرامین الله و رسول الله و فرامین امیر هیچگاه حرف نداره سرپیچی نداره شما ببینید نظام امارت اسلامی فعلا مسئولیت در نظام امارت اسلامی موقوف قدرت چوکی یک مسئولیت است شما ببینید او در یکی از صحبت‌های خود میگه که همین موقفی که به ما گذاشته بود شاید این موقف فوق استعداد ما بود شاید به این خاطر پیش نبردن که مسئولیت ازی پاسخگویی در برابر پروردگار از این مسئولیت بیرون نیار اما وقتی که اینا از یک موقف کنار میروه وظیفه را ترک میکنه این به این معنی نیست که این در برابر نظام از نظام استاد شود و در برابر نظام سرکشی داشته باشه شما ببینید در این مسئله آنقدر مذبذبین و اینقدر تبلیغاتی کردن در حالی که قرآن کریم میفرماید برای کسایی که مؤمن است یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا جمعه خان فاتی میگه نظام از ما است این نظام را ما به خون دل و جان خود این نظام را آوردیم و تا آخرین رمیق حیات از این نظام ما حفاظت میکنم و در کنار نظام هستم که در موقف باشم نباشم موقف مسئولیت کسایی که جمعه خان فاتی را تشویق به جنگ میکنه اینا چقدر دوستایشان است
بس در اینجاست که جمعه خان فاتح خود را از نظام بیگانه نمیدانه. این بیچارهایی که از بیرون دول میزنه که جمعه خان فاتح در برابر نظام استاچه های یک ظلم نابخشودنی است که در حق خود میکنه. اینا من نمیفهمم چه قسم وجدان است. همین که قرآن میگه و این جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، این خودش به زبان خود به صراحت اعلان میکنه که نظام ما است. ما در این نظام قربانی دادیم، جان دادیم، از این نظام تا آخرین رمیق حیات دفاع میکنم و حمایت میکنم. و دیگران در فیسبوک خود روان است که والا جمعه خان فاتح از فلان جای نیروی خود را بسیج کرد و که این کرد و این کرد. حتی سفر وزیر دفاع به خاطر حفاظت از مرز و بوم افغانستان است، در پامیر و بدخشان میره و ایده کسایی که برای منافقت روان است این تبلیغات میکنه که لشکر و فوج برای جمعه خان فاتح بر، در حالی که جمعه خان فاتح در بین ملت و مردم خود در کنار این نظام زندگی داره. به خاطر حفاظت این نظام هر مشکلی که به او در خط اول قرار داره. جمعه فاتح چقدر متوجه از این سوی تبلیغات است که بعضی از دشمنان میکنن؟ جمعه فاتح علاوه از که یک مجاهد است، یک آدم بیدار است، یک آدم فهمیده اهل علم و اهل دانش است. این موضوعات که این تبلیغات رو که میشنوه گاگای خود زیر خنده میگیره. شما میبینید در یکی از دوستایش تماس میگیره که ما در شما رو فکر کنیم که از نظام خسته هستین، ما هم به نظام به وظیفه نمیریم. اونا رو میگه که نظام خود ساخته خود ماست. ما به خاطر این نظام قربانی دادیم، جان دادیم، شما برین در نظام، شما خدمت صادقانه رو داشته باشین. ما در کنار نظام، برای بقای نظام در کنار نظام ایستاده هستیم. موقفی که فعلا در رأس کسایی که در رأس است، واقعا مجاهدینی که واقعا مجاهد است، موقف را، قدرت را، چوکی را برای خود یک مسئولیت میدانه و شبانگام دعا میکنه که پروردگار را در این مسئولیت، در این آزمون ما را کامیاب بگردان. بس دزدی و سرقت و فساد و جبر کردن نیست که در این فکر باشه که والا ما از این موقفی که آمدیم در 4 از بیلدینگ‌ها و بلند منزلا بسازیم، در کشورهای بیرون و بزنس و تجارت را آغاز بکنیم. بلکه به این ما کسایی رو داریم که شب و روز گریان میکنه که خدایا ما را از این مسئولیت موفقانه کامیاب خلاص بگردان که مسئولیت آخرتش عظیمتر است. و این اکثر تو میفهمید که علما است الحمدلله. صحابه ای که در عصر پیامبر صلوات الله علیه و پیامبر دفن میکنه و برای صحابه میگه که دعا بکنین که در عذاب قبر مبتلا است. صحابه متعجب میشه یا رسول الله، کسی که در خط اول جهاد است، در برابر کفر و الحاد و مشرک مبارزه میکنه، یکی در عذاب باشه، ما چی کنه از عذاب خلاص شدیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و برش میفرمایه که نه، یکی از لجام بیت المال در نزد اینها امانت بود، امور واگذار به بیت المال نکرده. حال تو میبینی که کسایی که در رأس نظام و قدرت و امور است، اینها همه میدونه که خیانت در برابر بیت المال ظلم نابخشودنی است که گناهی بسیار عظیم داره. بلکه اینها همه ایشان یک مسئولیت میدونه که مسئولیت امانت الهی است، چگونه از این مسئولیت خود را خلاص بسازند. تشکر. مبلغ صاحب، کسایی که با افغانستان یا با حکومت یا هم در عموم دشمنای افغانستان میخواین در افغانستان یک بحران را ایجاد کنن، اینا تبلیغات یا حرفایی را که میزنن یا خبر را که پخش میکنن قسمی وانمود میسازه که در عین یا در امو واقع وجود داره، حتی تعداد و این مسائل بیان میکنن. این مسائل شما چی میگین که چقدر اونا خبر هستن از اصل واقع که به قدر جرأت می فلانی جای اینی گپ شد، در فلانی جای این قدر تعداد مردم به این شکل کار انجام دادن؟ خب خبرسازی و به اصطلاح سمت و سو دادن ذهنیت برای مردم یک به اصطلاح حیله خبری هست، یک حیله رسانه‌ای هست و امروز مسئله رسانه ها و مسئله افکار عمومی فوق‌العاده اهمیت دارد. اینها بر اساس به اصطلاح مسلک خبرنگاری، خبرگزاری و پخش خبر رسالتشان این هست که اخبار به درست مخابره بکنن، اما تحلیل هایی که انجام میدن و خبرهایی را که نشر میکنن، مخصوصا یکی دو تا رسانه‌ای را که شما هم اطلاع دارید، بر اساس سیاستگذاری های کلان هست که پشت اینها وجود دارد. یعنی سیاستگذاری هایی که در راستای به اصطلاح همون تمویل کننده های رسانه ها انجام شده
شما رسانه ها رو میدانید که از کجا تنبیه میشه و چه کسان پولش رو میده. بنابراین در راستای سیاست های کلان اونها قدم برمیدارن، می نویسن، گزارش نشر میکنن و خبرسازی میکنن. به این میگن خبرسازی رسانه‌ای. مهم این هست که ما مبالغ بعض به پایان میرسه. چی باید شود به خاطر جلوگیری از اهداف غلط دشمنای افغانستان؟ ببینید، ما برای این که تمامیت خاک حفظ شود، برای که ساکنین خاک به صلح و آرامش و رفاه و در یک جامعه اسلامی، در یک جامعه مرفه زندگی بکنه، همه ما و شما رسالت داریم. جناب علیزی سیف، از شمایی که در رسانه هستید، از علمایی که در مساجد هستند، از خدمتتان عرض کنیم اساتید پوهنتون را که در پوهنتون ها درس میدن، ما برای یک انسجام ملی کار کنیم. در دل انسجام ملی بعد در کنار هم دیگر بیاییم و طرح‌های را برای بهتر زندگی کردن در کنار یک دیگر با هم فکری وجود بیاد. تشکر. امان صاحب، تاسو څه غواړئ له خلکو څخه حکومت ته په نظامي برخه کې څه مشوره لرئ؟ منظور یو وړاندیز مو د بدخشان خلکو ته علیزی صاحب دا ده، نن الحمدلله بدخشان خلک چې د شپې درلوده د ورځې نه درلوده، که د ورځې د شپې نن کوم چې زه اطلاعات لرم، نن د بدخشان ټول ځوانان مصروف د کار دي. هغه کار مصروف دي چې دوی ته خدای په مځکه کې ورکړي، په غرو کې ورکړي، چې هغه معدنونه دي، که هلته لال دي، که هلته مختلف نوې تیږې دي په شمول د طلا. نن یو بدخشی بیکاره نه ده. داسې بدخشي نسته چې کور مخته موټر شخصي ولاړ نه وي. دا څو کلو کې اما پخوا هغه حکومتونو همدغه بدخشانان همدا غلا کوله، په همدې کار کوه، فقط یو وخت ډوډۍ ورکوله، مواد قاچاق کېدل همسایه هوادونو ته، یو همسایه ته بل همسایه بل همسایه ته. وزیر صاحب دفاع کور آباد زوی لوی چې لاړه، چې مستقیما د صفري خط چې او خاطه چې نښته پاکستان سره واخان دی قدم په قدم چک کم سرحد څخه نښته د چین هېواد سره هغه چک وی کته ګوره دا عادي سفر نه ده. مشوره چی شي؟ او هم زمان مشوره مې دا ده که یو کنډک اچول یو کنډک د بل مور واچوي، تحکیمات دې جوړ کړي، د معیشت په خاطر باندې بهترینې ډیپوګانې او زیرزمینیګانې دلته وباسي، ورته پرسنل ته اتاقونه جوړ شي چې د ژمي یخ کې هم وساتل شي دا منطقې، او په اوړي کې هم په دې شکل باندې، او بهترینه سلاګانې خصوصا توپچي بطرۍ د ځای په ځای کې چې کم وخت له کم هېواد نه تهدید کېږي چې په وخت زمان باندې هغه هدفونه دوی په نښه کې او له منځه یې بوځي، او صفري خط په سر باندې هم یو منظم کنډک دفاعی باید واچول شي د سره دی. چی میخواین شهید زاده صاحب از مردم بدخشان در قبال کسایی که میخواین به افغانستان بحران بیاره، افغانستان رو به بدبختی و جنگ ببره، چی باید شود؟ مردم بدخشان الحمدلله شما میبینید که اکثرشان اهل علم و اهل فهم و اهل دانش هستند و مردمی که از عقیده خوب برخوردار است. در بحث تبلیغات که هر قدر مردم تبلیغات سو داشته باشه فایده ای نداره. در بحث نفاق شقاق برای همه افغان ها همین پیامی که رب العزت والجلال میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شما چنگ بزنید بر اسمان پروردگار، با آیین پروردگار، با قرآن پروردگار، با دین پروردگار، متفرقه نشید. پیام ما برای تمام ملت افغانستانی است که عزتشان در وحدتشان است، عزتشان در اتفاقشان است، عزتشان در همپذیریشان است، در کنار همدیگر و در کنار نظامشان. تعهد نظام چی است برای مردم؟ و تعهد نظام امیز که خدمت صادقانه را برای ملت داشته باشه و خدمت را همان طوری که شما میبینین یک فردی که به عنوان وزیر دفاع یک مملکت میره در نقاط صفری سرزمین گشت و گذار میکنه، همان طوری سفر خود را ادامه بده در دیگر مرزها، در دیگر ولایت هایی که احساس خطر از طرف های دشمنان وطن و سرزمین میشه، اینا دید و دید از اون مرزها داشته باشه. این صف نظام را تقویت میکنه و برای مردم هم یک انرژی میبخشه که واقعا اینا فرزندان ماست که ما از مرزهای ما دید و دید میکنه و احساس مسئولیت میکنه. مننه شهید زاده صاحب، امان صاحب، مبالغ صاحب او درنولیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.